الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. ما قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا پاک دې وکړي چې راته روغ جوړ او د عافیت جامه مو په تن اوسېږي. نو عزیزانو غواړم په ننني درس کې تاسو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیژندنې په دوم درس کې 15 کلمات په ډېر لنډ او صریح الفاظ سره شکل د سوال او جواب تاسو ته بیان کړم. خو مخکې له هغې نه غواړم تاسو ته پرونی درس بیا ډېر لنډ تکرار کړم تر څو هغه ورونه او خویندې چې پرونی ویډیو یې زموږ نه ده لیدلې هغوی هم د دې درس څخه مستفیده شي. پرون موږ دا وویلې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی څخه رالیږل شوی پیغمبر او استازی ده چې د پوره انسانیت د کامیابي او هدایت لپاره دنیا ته راغلی. او بل دا مو ویلې چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نومونه ډېر دي خو په احمد او محمد باندې مشهوره ده ځکه دا نومونه په تورات او انجیل کې هم ذکر شوي دي. او بل دا مو ویلې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په عربستان په مکې مکرمه کې زیږېدلی ده. او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله او د مور نوم یې بیبي امینه او د نیکه نوم یې عبدالمطلب او د نیا نوم یې بیبي فاطمه وه. دا اوس زموږ د پروني درس خلاصه. نو الله سبحانه وتعالی دې د خپل آخرین پیغمبر او محبوب پیغمبر مینه موږ او تاسو ته رانصیب کړي. آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نسبی خور او ورور درلودل؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نسبی ورور او خور نه درلودل. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کوم قوم او قبیلې څخه و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قریش او د بني هاشم د قبیلې څخه و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کوم پیغمبر د نسل او اولادې څخه و او اصلي ژبه یې څه وه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیه السلام د نسل او اولادې څخه و او همدارنګه اصلي ژبه یې عربي وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور او پلار څه وخت وفات شول؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پلار مخکې له دې له پیدایښته وفات شوی او همدارنګه مور یې په 6 کلنۍ کې ترې څخه وفات شوې. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور له مړینې وروسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرپرستي چا په خپله عهده واخیسته؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور له مړینې وروسته د هغه نیکه عبدالمطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرپرستي په خپله عهده واخیسته. دا اوس موږ نننی درس تر بل درسه پورې نو الله سبحانه وتعالی ته سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.